ننګرهار کې د القریشي یتیم پالنې خیریه بنسټ له لوري 21 بېوزله کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه برابره شوه. دغه 21 کسانو ته لاسي کراچۍ او 2000 افغانۍ نغدي ورکړل شوې چې د خپل ژوند ورځنی اقتصادي ستونزې پرې حل کړي. د القریشي یتیم پالنې خیریه بنسټ د جلال آباد ښار او ورڅیرمه سیمو 21 بېوزله کسانو ته د کوچني کاروبار د جوړېدو په موخه 21 کراچۍ ورکړي. ننګرهار کې دغه خیریه بنسټ مسؤل نور هغه حقیار وایي له دې وړاندې هم له بېوزله کورنیو سره ورته مرستې ترسره کړي دي. د نوموړي په خبره دغه بېوزله کسانو ته 2000 نغدي افغانۍ هم ورکوي چې پر مټ یې په کراچۍ د پلور لپاره ځینې توکي راونیسي. نن الحمدلله موږ یو ځل بیا 21 هغه کورنۍ چې هغوی بېروزګاره وي، کاروبار یې خراب او اقتصادي وضع یې خرابه وه، هغوی سره موږ د کراچۍ او نغدي پیسو مرسته لرو. دغه مرسته کې هر کورنۍ یا هر یو شخص ته موږ د 15700 افغانیو په قیمت کراچۍ ورکوو او 2000 افغانۍ نغدي ورکوو چې ټول ټال مرسته 1,60,000 افغانۍ ده. هغوی چې مرسته یې ترلاسه کړې خوشحاله دي چې د کوچني کاروبار د جوړېدو په موخه ورسره د کراچۍ مرسته وشوه. وایي د دغه وسایلو پر مټ به کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله نفقه ګټي. ډیر خوشاله یم ځکه چې موږ بېروزګاره خلکو په کور ناستو، ټک کار کسب هم نشته، خپې مایي به وي وروره ګله. الله پاک دې د القریشي خیریه بنسټ ته خدای خیر ورکړي. راغی زموږ کور ته، زموږ حالات یې وپوښته، زموږ ضرورت یې ولیده او بعد هغه بیا راغلو دلته موږ یې وغوښتلو موږ سره دغه ریړۍ مرستې وکړلې موږ سره. والله چې زه ډېر ترې خوشحاله یم. زموږ په همدغې باندې یو څه کاروبار کوو، بس دغه به کوو او موږ القریشي په مؤسسې څخه ډېره مننه کوو. زما پلان دا دی چې پلی ماشین پې لګوم او د پلی پې خرڅوم. د دغه بنسټ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغې مرستې ټولیز ارزښت 1,60,000 افغانۍ ده او هرې کورنۍ ته د 5,200 افغانیو په ارزښت وسایل او 2000 نغدي افغانۍ ورکړل شوې. जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा जो भेजी थी दुआ जाके आसमां